السلام علیکم درنو ملګرو، په دې امید چې روغ او جوړ او خوشحاله به وئ. ګرانو ملګرو، نن بیا هم زه عبدالله مخلص د افغان سټوډیو له چینل څخه نن بیا په یوې نوې او خوندوره او زبردسته ویډیو کې راغلی. ګرانو ملګرو، تاسو ته مې نن د موبایل کې یو داسې ښایسته او داسې خوندور سیټینګ راوړی دی ملګرو، چې تاسو به ملګرو ډیر زیات حیرانه کړي. ملګرو زه باور لرم که تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ وکړو نو تاسو به ډیر زیات حیرانه کړي. دا یو ډیر جالب سیټینګ دی ملګرو. نو راځئ ملګرو، زه تاسو ته دا طریقې وښیم. د طریقې ښوولو نه مخکې زه له تاسو څخه ډیر په درنښت په پښتنه مینه هیله کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل درته سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل نشان وي. د سبسکرایب کولو لپاره سور د سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او څنګ کې د بیل نشان په آل باندې کلیک کړئ ترڅو هره ویډیو زما تاسو ته په وخت سره ورسیږي. او ویډیو مو که خوښ لایک یې کړئ او له نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. نو راځئ ملګرو، ډیر وخت مو نه نیسم، په ویډیو باندې پیل کوو ملګرو. نو تاسو به راسئ ملګرو، د خپل موبایل کې به سیټینګ ته راسئ. سیټینګ خو تاسو ګورئ ملګرو، خپله سیټینګ ته چې کله راغلئ ملګرو، دلته ملګرو راسئ اکسس پلیټ به ملګرو پیدا کړئ تاسو خپل موبایل کې. دا په هر موبایل کې ملګرو، هر رنګه موبایل چې که بدل یې که روغ یې که هر رقم یې، دا سیټینګ به تاسو ملګرو حتما دا موبایل کې دا سیټینګ مو چې کله پیدا کړ ملګرو خپل موبایل کې، نو دا سیټینګ به ملګرو کلیک کړئ. هغه لپاره ملګرو تاسو راسئ په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. تاسو ګورئ ملګرو، په دغه اپشن مو چې کله کلیک وکړو ملګرو، بیا به راسئ ملګرو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. دا تاسو ګورئ ملګرو، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. دا اپ ته ملګرو دا به آن کړئ ملګرو. تاسو ګورئ ملګرو، دلته یو نوټیفیکیشن را ملګرو، دلته یو هغه راغی ملګرو، دا تاسو خپله ګورئ دا څه کار کوي ملګرو. اوس پې تاسو ته وښیم. اوله طریقه په دوی کې ملګرو د کمپیوټر په رقم موس کارول دي. دا یو ډېر خوندوره طریقه دا ده ملګرو. تاسو خپله ګورئ، دا لکه کمپیوټر موس، دا لکه موس تدیس کار کوي. او ګرانو ملګرو، دلته نور هم ډېرې طریقې شته ملګرو. سکرین کت او پورته کول ملګرو، سکرین شاټ باسل، اواز تیزول، عکس اخیستل ملګرو. تاسو ګورئ دا ملګرو خپله سکرین شاټ وباسه. دلته ملګرو لاک کول، د موبایل خپله لاک شي. دلته ملګرو ډېرې طریقې دي ملګرو، تاسو خپله ګورئ ملګرو. سکرین غټول دي دا ملګرو، دلته ډېرې طریقې تاسو خپله سیټینګ وکړئ. تاسو ته به نه دا ټول طریقې معلومې شي. که مو ویډیو خوښ شوي نو ملګرو چینل شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. او که مو ویډیو خوښ شوي نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بل چا هر چا زما ویډیو تاسو ته مخکې دررسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.